غزني کې د کرنې اوبو لګولو او مالداري ریاست په همکارۍ د یو خصوصي کمپنۍ له لوري د نوې او عصري کرنې د معرفي کولو په موخه د پرمختللو کرنیزو وسایلو نندارتون جوړ شو. په دې نندارتون کې د ایران او هند کرنیزو متخصصینو هم ګډون کړی و او د پرمختللي ماشینري بیلابیل ډولونه او د کرنې د عصري کولو سیستمونو یې خلکو ته معرفي کړل. د مسؤلینو په وینا د عصري ماشینري او نوي کرنیزو سیستمونو په کارولو سره به د کښت او تولید کچه لوړه شي. دغه ماشینري د عصري د زراعت په بخش کې د نوي سیستمونو د معرفي کولو لپاره په لار اچول شوې ده چې په دې کې د مختلفو د قطره‌ایي سیستمونو او د لیولکاري او د تخمونو او د زراعت په بخش کې مختلف طریقې نوي عصري سیستمونه وړاندې. دغه هلته اوس موږ تاسې عملاً ګورو چې د باراني سیستم لپاره هم دلته موږ کار کړی د هغه آماده کړی د مځکې ګورو به او دوم دغه سایډ زراعتي او تجارتي کمپلیکس د مایانو په بخش کې له ډنمارک هېواد سره انحصاري قرارداد د اسیا په برخه کې د اسیا لپاره کړی ده چې هغه هم انشاءالله موږ عملاً دستګاوې راوړې دي $1.5 میلیون مو سرمایه ګزاري کړې ده هغه به هم فعاله کیږي. له بلې خوا د ایران هېواد کرنیز متخصصین ډاډ ورکوي چې په بیلابیلو کرنیزو برخو کې به له افغان بزګرو سره خپل همکاري روانه وساتي. انشاءالله همکاری خواهیم داشت در زمینه بخش‌های مختلف کشاورزی از جمله تجهیزات بروزی که در پیشرفت کشاورزی افغانستان تأثیر مهمی خواهد گذاشت، در زمینه آبیاری و الگوهای کشتی که صورت میگیره انشاءالله بتونیم با تجهیزات و خدماتی که ارائه میدیم کشور افغانستان به نقطه‌ای برسه که به خودکفایی در تولید بذرهای گندم و سایر محصولات انشاءالله برسه. کروندګر وایي د نوي سیستمونو په کارولو سره به د تولید کچه لوړه شي. نوې ټکنالوژي نشته بزګر پوښتنه نه کوي سر کال لګیا یو خو هغه کومه کرنه په اصلي ډول نه ده ځکه په عنعنوي ډول په هېواد کې تر اوسه پورې کرنه جریان که چیرې دغه اصلي وسایل استفاده شي له دغو څخه کار واخیستل شي انشاءالله زه په لنډ وخت کې اطمینان او باور درکوم چې موږ تاسې په دې اقتصادي نګاه خو اکتفایي او انشاءالله هېڅ ملک ته به موږ تاسې په دې سبزیجاتو حبوباتو غلجاتو په دې کې به هېڅ موږ ملک ته شی ونه لرو اړتیا ونه لرو. غزني د هېواد د هغو کرنیزو ولایتونو له ډلې څخه دی چې ډېری اوسېدونکي لا هم په دودیز ډول کرنه کوي خو د کارپوهانو په خبره که د عصري کرنې سیستمونه وکارول شي بزګر کولی شي د لږ لګښت په بدل کې معیاري او زیات تولید ترلاسه کړي.